بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لیدونکو ستړي مسئ جوړ په خیر. موږ په کندهار کې راوتلي یو د سره ټاک ته ګرمۍ ته او انجینر صاحب رسید را سره دی، رئیس صاحب را سره دی. ګرمي څو ده؟ اووه دېرش ګرمي. نو روان یو مومن روغتون خواته. دلته یو جوړه کالیم را سره دی، دی خیاط ته وړي او داسې ګرمي د انجینر صاحب وینې ماشاءالله د تخت چکر د سوځلي دي. ماشاءالله سوځلي دي. دا اینو مینې دوهم مرکز دی. هغه ورځ د جمعې ورځ تېره سوې وه، دغسې د شنبې ورځ به یو چا کرکټ کړی و په د جمعې. نو ماښام موږ دغسې روان و، پام مو نه و ښه. په یو رقم خرابو ډبرو کې مو موټر خېژولی، داسې خرابې ډبرې وې. یا موټروان خو نو اوس داسې رواج شوی دی ګر سره چې دی موټر چلوي، لارې ته نه ګوري، تا ته کیسه کوي. یا ته خو لا بیا هم ښه دا د یو وارې مخ راواړ. د اول مارکېټ څه در کابل اډې در دروازې د یو وارې مخ راواړوي. داسې خلک ستا در کابل لارې ته نه ګوري، یا په ټلیفون اخته یا کیسې کوي. ښه نو زه دې لمر ته بیخي ولاړ یم، داسې ګرمي ده. اوس دا درختې بالا په 40 درجې. یا بل شی دی انجینر صاحب، دلته هوا 20 ده، که موږ بازار ته ولاړ سو هلته شاید 40 دی، اخوا ته شاید لږ ولې په عینو مینه کې درختې سرسبزي ډېره ده. نو په دا خطر باندې هوا یو څه دغه کوي، یعنې وایي که داسې لمر ته ودرېږي 40 درجې او که د دغه درختې سایې ته تاسې ودرېږئ نو دلته اتومات 25 درجې، یعنې حرارت کنټرولوي، د سایه نه ده. دا دی د کابل اډې دروازې ته راووتلو. دغه تیلو ګاز چې پراته دي د لمر دې ډبو ته تاوان نه رسوي. ته خو انجینر یې ډېر شان در معلومېږي. خو دا چې ګرمې سي په نانوایانو کې ګرمې سي بالا وچاودي، وروره په څو نانوایانو کې وچاودله. یا نه دی وروره د لیموش ډبې ډکې کړي دي په ژمي کې. موټرانو ته چې مرچی خو ګیس دا په موټر چې په چلی نو خو سیدی ګیس یو ګیس ته خو دغه هغه سی ان جی دی، هغه سی ان جی دی او دا چې دی دا مایع ګاز دی. ولکه پټرول دا رقم دغه ګاز خو به نه ورچي، دغه دی خو یا فرق لري. کم دی یو یا دی هغه د موټر سی ان جی دی د موټر دا ورچویلته دغه سره د پارک سره یو ځای دی، دا ګاز دغه ګاز ورچي مازې ډبې ورته بسته کې دغه اوس هغه مسجد ته بیرته برابر کړي که یا مسجد یې نه کوي لوړ کړي نه کوي سره برابر ترمیم یې ور وکړي. اوه دغه لوحه هم دا د ومشلول، دا پخوا نه وه. دا نو د کندهار ټریلرانو لاریانو ته اول کتلې دي، بیا یې لوحه مشلولې ده. ولې دلته خو په هره لوحه کې لارۍ بند دي. ته فکر کوې چې دا ولې ټکولې د څه لپاره؟ ښه زه فکر کوم چې دغه معنا دغه دورایي څخه دغه پرې به دا لیکلي چې دغه ځای څخه د دورایي څخه ولې لار هغه ځای څخه به لیکلي چې د لکه دا اوس په کابل کې اوس د ښار موقعیتونه چې داسې نه د درجي بابا څخه د ریا دروازې پورې دغونې لار هغه مسیر هم د وکټورونو کې چې داسې پلانکي ځای ته لاره کړل، داسې پلانکي ځای ته کړل، داسې هغه دی کالي دي کوم خیاط ورکوي. کالي د دورایي کالي نه ده، غاړه ده، غاړه ده راکه چې وي کوم ستا خپله ده. یو دم د لوګو څخه غاړې ته راغلی داسې زموږ بنډار دغسې خوندور دی. واه 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 دا یې لستوڼي دي. انجینر صاحب څنګه به دې اغوستي ماشاءالله. هندواڼې هم راوتلي، هندواڼې راوتلي دي. ولا دا هندواڼې وایي څوک نه جوړه کوي، اوس ساول هندواڼې دي په موادو یې غټي. هغه کشمش مې یو ځای په کاسې کې ولیدل، کشمش ته پېچکاري ور ولګېد، غټ کشمش ځینې جوړ کړي. داسې ماشاءالله ښایسته غاړه دي انجینر صاحب. خو چې راکاږي یې لستوڼي دي په لاس راځي انجینر صاحب. او اوس در زنګنو پورې لستوڼي رغوي. د لمن تر څوکې پورې غاړه راښکړې وه ماشاءالله داسې خوندوره غاړه ده. دې ته عجبه سړک وایي. دې سړک ته په دورایي کې پادرو دا ګچخانو ته وتل مګر هغه ورځ زه پر دې سړک رالم، ګوره دا ډېر تکلیفي لاره شوله په یو معنا. دلته باید
سړی را واوړي یو پل یو شی یې اوس ما غوندې نابلده سړی خو نو بیا پکې شوکه کېږي بېرته وګرځېدلم تر کومه ځایه پورې ولاړم الله دې وبخښه لکه چې څوک پاتې شوي دي خبرې ورته کاږي خدای دې پر ورحمېږي د ټولو مړو سره نو دې خوا ته به هوا وګورو هغه 27 ده هېڅ فرق نه کوي د بولده کاټا ده د کابل بولده کاټا ده دغه ځای دلته هم داسې خټې روان دي انجینر صاحب ته چې د یو چا تعمیرونه ګورې څنګه سوچ کوي څوک چې یو څوک لمر ته ولاړ وي عکس د چپې خوا اخلي ما ته ډېر درد راځي ولې خو دا زما مسلک دی زما خوا به بدېږي نو ټول خلک خو بیا نه پوهېږي په هغه اصولو باندې چې عکس باید څنګه واخلي ویډیو باید څنګه واخلي ته چې د یو چا تعمیر وینې ورته ګورې چې کوم ځای سم دی کوم خراب ښه ګرځه د یو چا په خټ کې اوس هغه یې پرایستلی اوه نو موږ یې څه کوو اوه دا څونه انتیکه ځای خیاط تا پیدا کړی دی ښه صحیح ده دا دی اختر ته ګرده دغه کې امادګي نیسي انجینر صاحب دا د خپل د اختر غاړه ورته تسلیم کړه زه چې وم پیسې له رئیسه پیشګي ورکړي یوه بلا سړی دی ګوره دا اوس دی ځان ته جوړي یوه غاړې ښه خوند کوي غاړې خو نو د کندهار رسم و رواج دی دود دی فرهنګ دی د ډېر پخوا څخه او پخوا خو داسې وو دا ساده کالي ته چې به کله جوړ شوله وعلیکم سلام داسې ماشاءالله کندهار بیخي رش پیدا کړی دی خو بیا ښه دی سړکونه چې ډېر رش دی اوه دا پیرو کله چې د موټرانو مشترک رش بیروبار دی جوړ کړی دغه غټ موټران چې را د باندې دا به یې د شپې سي اوه باره رش کش ډېر جوړي بیا دی وګوره په هېڅ دنیا کې دا قانون نشته ښه ټیلر د یو ټیکسي سموټ دغه نه فرق تاسو دا ګرځانجه کې ځای ګوره بګر دنیا کې دا قانون نشته کوچنی یعنی موټر څه کوي بایسکل د دې لاسه سیده هغه لاس ته نشي اوښتلی د ده سره سربسته ټیلر دی د هغه لاس سره واوښتی دورې بغیر د دې چې یا اشاره یې لکې د خرابوالي په خاطر باندې خطر سړک خراب دی نو اشاره دی لکې یو بل سړی دی په خبرو اخته دی یو بل سړی دی د ډب ځان ګوري خلک والا کې از موږ په کابل کې یو انډیوالو خدای دې مل سیار ځای چې هغه یوټیوب او انټرنیټ نه ګوري خو زه به نوم واخلم حمید نومېدی ښه حمید ما کرګې ته ووتی نو هغه ډېر لاندې ځای و ما موټر راوس کړي چې بېرته موټر راوباسم د باندې چې دا موټر لږ شاته ولاړی وایي قرار وایي د اسکلیټر شوقیان یاست ننني ځوانان ټوله د اسکلیټر شوقیان او ده صحیح ویله ما تا ته وویل اسکلیټر والا دی چې وایي څنګه پښه پسې ونیسم ژر د ریزای ځان نو خیر صحت ډېر مهم دی صحت ډېر مهم دی سړک ډېر مهم دی نو زما اوس دا اشارې ته یو ثانیه لا پاته وه اوس عجبه مشکل یو ورځ ما ولیدی چې راووځي مسجد جوړ کړي ماشاءالله دا یې نو مینې د مسجدو ډېر ښه ښه عکاسیان یې جوړې کړي د خیر بیا به ورسره شریک کړو دا د نږدې وي انجینر صاحب دوستانو سره د هرات واجه سره زه مسجد د انجینر دغه توپل صاحب یې نه ورسره سمېږي هغه هم دا د رسرات او دی فرقۍ بیخي ورخطا خیر ما ولیدی زه وریم چې